سلامونه او درنښت پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته خو په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکي په بلوچستان کې پر پاکستاني پوځیانو مرګونی برید ایران نوی کورنۍ هوایي دفاعي سیستمونه معرفي کړل او ترکیه، سعودي عربستان او پاکستان ګډ دفاعي تړون لاسلیک کوي. دا هم پوره خبرونه. وسلوالو په بلوچستان کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر ګډې پوستې برید کړی دی. د پاکستان ځایي رسنیو راپور ورکړی چې تېره شپه وسلوالو د بلوچستان ایالت د سیبې ولسوالۍ د حاجي شهر سیمې ته نږدې د پاکستان د پولیسو او سرحدي ځواکونو پر ګډې امنیتي یا اف سی ځواکونو برید کړی دی. د سرچینو په وینا له نښتې وروسته وسلوالو د پوستې کنټرول ترلاسه کړی او د پوستې وسلې، مهمات او نور پوځي تجهیزات یې له ځان سره وړي دي. تر اوسه د دې برید د مرګ ژوبلې په اړه رسمي معلومات نه دي خپاره شوي او پاکستاني چارواکو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د لرونوالو د وژل کېدو په اړه د نړیوالو رسنیو د راپورونو له خپرېدو وروسته اسلام آباد د الجزیرې انګلیسي څانګې ویبپاڼې ته د لاسرسي پر بندولو سربیره هلته یې د نړیوالو رسنیو پر فعالیت سخت محدودیتونه لګولي دي. رسنیز فعالینو د پاکستان دغه اقدام د میداني واقعیتونو او د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د لرونوالو د وژل کېدو موضوع پټولو هڅه بللې ده. د پاکستاني رژیم د نوو مقرراتو له مخې هر خبریال چې له اسلام آباد، کراچۍ او لاهور پرته د خبري پوښښ یا راپور جوړولو لپاره بلې سیمې ته ځي باید مخکې له مخکې اجازه ترلاسه کړې وي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د پاکستان پوځي رژیم ځواکونو د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې لسګونه لرونوال په ډزو وژل. د یادونه چې اسرائیلي رژیم هم د غزې د جګړې پر مهال د خپلو جنایتونو پټولو په موخه د الجزیرې پر فعالیت بندیز لګولی و. روسیه وایي د افغانستان وضعیت لا هم د ګډ امنیتي تړون سازمان د اجنډا مهمه برخه ده. د ګډ امنیتي تړون سازمان کې د روسیې دایمي استازي ولادیمیر واسلیف ویلي د افغانستان وضعیت له هم د دې سازمان د اجنډا مهمه برخه ده او غړي هیوادونه یې په منظم ډول د افغانستان وروستۍ پرمختګونه څاري. هغه ویلي د دې سازمان تر ټولو لویه اندېښنه د تاجکستان او افغانستان د ګډې پولې امنیتي وضعیت دی. د واسلیف په وینا د تاجکستان او افغانستان د پولې د پیاوړتیا ګډ پروګرام پیل شوی او د سازمان غړي هیوادونه د تاجکستان د سرحدي اړتیاو ارزونه کوي څو اړین تجهیزات او امکانات ورته برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارات ویان ذبیح الله مجاهد په وار ویلي چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد به ونه کارول شي او افغانستان کې ټولې وسلوالې ډلې له منځه تللي او هیڅ فعالیت ته اجازه نه لري. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن د یوې ورځني کاري سفر لپاره سعودي عربستان ته ولاړ چې ټاکل شوی د دغه هیواد له ولیعهد او لومړي وزیر محمد بن سلمان او د پاکستان له لومړي وزیر شهباز شریف سره لیدنه او خبرې وکړي. د ترکیې رسنیو د راپورونو مخې د ترکیې د ولسمشرۍ د اړیکو اداري مشر برهان الدین دوران په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه لیدنه په سیمه کې د انقرې د ډیپلوماټیکو هڅو په چوکاټ کې ترسره کیږي خو تر اوسه د خبرو د اجنډا او موضوعاتو په اړه جزئیات نه دي خپاره شوي. ترکیې رسنیو ویلي تمه کیږي چې په دغو لیدنو کې به پر دوه اړخیزو اړیکو او د سیمې پر وروستیو تحولاتو خبرې وشي. په همدې حال کې رویټرز خبري اژانس د سیمې د دوو باخبره سرچینو له قوله راپور ورکړی چې ټاکل شوی ترکیه، سعودي عربستان او پاکستان نن په سعودي عربستان کې یو ګډ دفاعي تړون لاسلیک کړي. د راپور له مخې تمه کیږي چې دا تړون به د دریو هیوادونو ترمنځ د دفاعي او امنیتي همکاریو د پیاوړتیا لپاره یو نوی ګام وي. د ترکیې حکومت تر اوسه د دې غونډې رسمي اجنډا نه ده خبره کړې خو باوري سرچینو وایي چې د سیمې امنیت، د سمندري لارو ګواښونه، د ایران د جګړې اغیزې او دفاعي همکاري پراختیا به د بحث مهم
موضوعات وي. د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي تمه لري چې د امریکا او ایران روانه جګړه به ډېر ژر پای ته ورسیږي. هغه زیاته کړه چې هورمز تنګي تر یو حده پرانیستی دی او د ایران په اړه خبرې به ښه توګه روانې دي. په همدې حال کې د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړ چې تهران او عمان د هورمز تنګي لپاره د نوو ترتیباتو پر سر د هوکړې کېدو ته نږدې شوي، خو دا به د تنګي د بشپړ بیا پرانستلو معنا ونه لري. له بله خوا ایران نوی کورنی هوایي دفاعي سیستمونه هم معرفي کړي او ویلي چې دغه سیستمونه د بهرنیو او لوړ لګښت لرونکو دفاعي تجهیزاتو لپاره ارزانه او اغیزمن بدیل ګڼل کیږي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان ویلي له ګاونډي هیوادونو سره د ایران اړیکې د پخوا په پرتله ښې شوي او همکاري په ښه کچه روانه ده. هغه ویلي له بندیزونو او محاصرې وروسته ایران له ګاونډیو سره خپلې سوداګریزې لارې رامنځته کړي او پراخې کړي دي. پزشکیان زیاته کړې چې ګاونډي هیوادونو د ایران د مخالفو عناصرو ته د خپلې خاورې له لارې د ننوتلو مخه هم نیولې ده. ما این راه رو که بستن طبیعتاً راه‌های مختلفی رو با همسایگانمون داریم طراحی میکنیم. تجارتمون رو با اونا داریم گسترش میدیم. داد و ستدمون رو داریم بیشتر میکنیم. چون نمیتونیم پول جابجا کنیم طبیعتاً به صورت تهاتری دارن عمل میکنن. ارتباطمون با همسایگان بسیار بهتر از گذشته است. کشورهای همسایه با ما همکاریشون خیلی خوبه. اصلا یکی از برنامه‌هایی که تو این جنگ بود اغتشاشات تنش‌ها از شمال غرب و جنوب شرق بود. اینا میگفتن از اون ور یه تعداد آدم میاد و اونجا اغتشاش ایجاد میکنن. خود کشورهای منطقه اجازه ندادن کسی از اون طرف به این راحتی وارد بشه و اغتشاش ایجاد کنه. له دې سره سم د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي تمه لري چې د امریکې او ایران روانه جګړه به ډېر ژر پای ته ورسیږي. ټرمپ ویلي ایران به ونشي کولی چې د اوږدې مودې لپاره دې جګړې ته دوام ورکړي، خو د پای ته رسیدو د وخت او څرنګوالي په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. هغه د امریکې د پوځي مهماتو د زیرمو په اړه ویلي د ځینو وسلو زیرمې نږدې نامحدودې دي، خو د ځینو نورو تجهیزات محدود دي. ټرمپ زیاته کړې چې د امریکې دفاعي صنعت د پوځي تولیداتو د زیاتوالي لپاره نوې فابریکې جوړوي. په همدې حال کې د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هورمز تنګي د بیا پرانستلو په اړه له ایران سره د احتمالي هوکړې د پوښتنې په ځواب کې ویلي هورمز تنګي اوس هم تر یوه حده پرانیستی دی. زما په اند خبرې په ښه توګه روانې دي. ایران به ونشي کولی د اوږدې مودې لپاره دې جګړې ته دوام ورکړي. بلخوا د ایران دولتي خبري اژانس د پنجشنبې په ورځ راپور ورکړی چې ایران او عمان د هورمز تنګي لپاره د نوو ترتیباتو پر سر د هوکړې له کېدو سره نږدې شوي، خو دا هوکړه به د دې مهمې سمندري لارې د بشپړ پرانستلو په معنا نه وي. دا په داسې حال کې چې ایران د هوایي دفاعي په برخه کې د نوو کورنیو جوړو شوو سیستمونو د معرفي کولو خبر ورکړی. ایراني چارواکو ویلي دغه تجهیزات د هیواد دفاعي وړتیا د پراختیا او پر بهرنیو وسایلو د اتکا د کمولو په موخه جوړ شوي. د ایران دفاعي چارواکو په وینا نوي سیستمونه د هوایي ګواښونو د مخنیوي لپاره د کارونې وړتیا لري او د ورته بهرنیو تجهیزاتو په پرتله د کم لګښت بدیل ګڼل کیږي. ایراني رسنیو راپور ورکړ چې دغو دفاعي وسایلو جوړول د ایران د پوځي ځان بساینې د پروګرام یوه برخه ده، خو تر اوسه د دې سیستمونو تخنیکي مشخصات، عملیاتي واټن او دقیق وړتیاو په اړه بشپړ معلومات نه دي خپاره شوي. او په امریکا کې د وسلو د مهماتو د زیرمو د کمښت سره هممهاله وال سټریټ ژورنال راپور ورکړی. د امریکا نوې استخباراتي ارزونې ښیي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ښایي په راتلونکو څو کلونو کې د ناټو پر یوه غړي هیواد محدود اقدام وکړي څو د یادې ټلوالې عزم او وازموي. د راپور له مخې اوکراین ته د وسلو لیږد او ایران پورې تړلې جګړه کې د وسلو لګښت د امریکا د ځینو توغندیو او هوایي دفاعي سیستمونو زیرمې کمې کړي. که څه هم د محدود ځمکني برید احتمال اوس مهال
ټیټ ارزول شوی، خو استخباراتي راپورونه ښیي چې دغه احتمال د وخت په تېرېدو سره لوړېدی شي. د امریکایي چارواکو په وینا د پوتین احتمالي موخه به په ناټو کې د اختلاف رامنځته کول او د امریکا د غبرګون ازموینه وي. د یک ټلویزیون قدرمنو او معزز لیدونکو زموږ خبري سرویس په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا ښې چارې.